د موبایلونو د غلط استعمال د وجې زمونږ ستاسو په معاشره کې زمونږ ستاسو په ټولنه کې چې کوم فساد خور شوی دی نو دغه فساد په باره کې موږ تاسو سره مخکې هم خبرې کړي دي. نن به هم کوو چې د کورونو ویډیوګانې په کومه طریقه باندې لیک کیږي، په کومه طریقه باندې سوشل میډیا ته راځي او دا کار څوک کوي. یعنی د چا موبایل کې چې داسې ویډیوګانې وي چې هغه کورنۍ ویډیوګانې وي نو دغه ویډیوګانې لیک شوي دي، خو دا څنګه لیک کیږي؟ ولې نن سبا پلاران چې د هغه په خپلو بچو باندې کنټرول نه ساتي؟ ولې هغوی ته دا پوهه نه ورکوي چې تاسو داسې کارونه مه کوئ؟ بلکې نن سبا خو د بېحیایي دومره زیاته شوې ده چې د پاخه عمر سړي به هم تاسو کتلي وي چې هغوی کله ویډیوګانې کوي د خپل ځان نه یا په دفتر کې خپل یارې سره داسې غلط کار یې کړی وي، بیا ترې ویډیو جوړه کړې وي، دغه ویډیو بیا په خپل موبایل کې ساتي چې یو نه یو ورځ د هغه نه په سوشل میډیا باندې وایرل شي. نو نن به تاسو سره د دغسې څه ویډیوګانې هم شریکوم، د دغه ویډیوګانو تفصیل هم تاسو ته درکوم. خو د ټولو نه اول دا خبره ضروري ده چې نن سبا تعلیم ډېر زیات عام دی او هر سړی غواړي په خپل خور لور باندې تعلیم وکړي، هغه ښه یونیورسټو ته هم لیږي، ښه کالجونو ته هم لیږي. خو په دغه کالجونو کې په دغه یونیورسټو کې دوی ته بیا دا معلوم نه وي چې هغوی داسې بېهوده کارونه شروع کړي وي، داسې بېهوده کارونه کوي، یاران یې ساتلي وي. نو د دغه څیز باندې ډېر کلک کنټرول ساتل پکار دي. اگر که دا خبرې به په ځینې خلکو باندې بدې لګي، ځینو خلکو به دا خبرې نه وي خوښې، خو دا موږ په خپله لیدلي دي او د دې ثبوتونه په سوشل میډیا باندې هم شته چې په کومه طریقه باندې د پیغلو جنکو عزتونه لوټ کیږي، د پیغلو جنکو ویډیوګانې سوشل میډیا ته راځي او د هغوی کورونه بربادیږي. نن سبا په ټیک ټاک باندې دغه فتنه راخوره شوې ده چې خلک د خپل جسم نمایش کوي، د دغه نمایش په بدل کې ټیک ټاک هغوی ته پیسې ورکوي. که نه نو په ټیک ټاک باندې څه داسې نیوز ایجنسي یا اشتهارات هم نه چلیږي، خو فقط هم دغه مقصد دی چې د مسلمانانو بچي خصوصا لورګانې او یا کوم نوي زلمي شوي هلکان هغه بې لارې کړي، ځکه چې په ټیک ټاک کې خپل یو داسې فیچر دی چې د هغې په وجه باندې دوی هغه کم عمره ځوانان هلکان او جنکۍ چې کومې دي د هغوی ویډیوګانې خلکو ته مخې ته راوړي او په دې وجه باندې هغوی مشهوروي. د هغوی بیا د خپل ځان نه څه داسې تمه پیدا شي چې خپل ځان ډېر اوچت ګڼي او په دغه طریقه باندې هغه نور هم بېحیایۍ ته مخه کوي او پیسې ګټي. نو د خپل بچو ډېر زیات خیال کول پکار دي، خیال پې نظر پې ساتل پکار دي چې داسې قسمه بېهوده